کله به چې د روژې مبارکې میاشتې ته 15 ورځې پاتې شوې او په اسمان کې به سپوږمۍ ګرده شوه، نو د کلي فضا به بدله شوه. د ماشومانو ډولکي، سندرې او خوشحالۍ به پیل شوې. هلکانو به لا مازدیګره ډلې جوړولې چې کله به تیاره خپره شوه، د سپوږمۍ رڼا به په کلي او کوڅو خپلې زرینې وړانګې خپرې کړې، نو د ماشومانو دا سندره به له هر ځایه اورېدل کېده. په دې شپه به د کلیو په کورونو اورونه هم بلیدل. لیکوال او شاعر دینه ګل شفیقي وایي: په سیمه کې نه پوهېږم چې د هېواد په نورو برخو کې به دا دود و او که نه به و، خو په اریوب کې به چې له لرې به د ننداره کوله، د هر کلي په د ټولو کورونو په سر به اورونه بل وو او ځوانانو او دغو خلکو به دغه ټمبوسونه پورته الوزول. د 15 شپه چې غالبا دا له روژې نه پوره 15 شپې مخکې چې خلک د برات په نامه هم یادوي، د برات شپه، او که د هجري قمري د میاشتو په حساب ووایم نو د شعبان المعظم 15مه شپه. دا شپه داسې لمانځل کېده چې ځوانانو او بالخصوص تنکیو ځوانانو او ماشومانو به دې ورځې ته دغه شپې په ګوتو شمارلې. کله به چې د 14 سهار شو د شعبان المعظم، نو د شپې د لمانځلو دپاره به ټول د شپې د لمانځلو دپاره په تیارۍ بوخت وو. په سیمه کې عامو خلکو دې شپې ته ښه شپه هم ویله. هر چا به د خپل توانو مطابق دلته ښه خواړه پخول. که نور هېڅ به نه وو، نو حتما یو کورنی چرګ خو د دې دپاره به یې ساتلی وو چې په دغه شپه د دغې شپې د لمانځلو دپاره یې حلال کړي. هر چا به په کور کې ښه خواړه تیار کړي. مونږ چې کله واړه وو، نو له سهار نه تر ماښامه به مو څو کارونه کول. لومړی به مو دغه لرګي ډېر نري نري جوړول تر څو د شپې د بامونو په سر هغه اور پرې زر بل شي. دغه به مو کوو او بیا به مو له یوې تکې نه د رخت له ټوټو نه د پنډوسکي جوړولې چې هغه به مو بیا د خاورو په تیلو کې لمدولې، هغو ته به مو اور ورکړ، پورته به مو الوزولې. دغه د رخت تکې هم باید داسې وایي چې هغه پلاستیک لرونکی رخت نه وای، ځکه هغه بیا په ګوتو پورې خښېدې او ګوتې یې سوځولې. نو دا باید لا داسې رخت نه جوړې شوې وای چې کلنتار لکه کتان او ټپه. همدا خبره د اریوب ولسوالۍ د علي خیلو کلي یو مشر ګران الدین هم کوي. هغه به د بومونې ځای په ځای ګوټه غونته وتاوي، دا به په جوړې کړي. چا به لا جوړې کړي، چا به شل جوړې کړي، چا به ډېر جوړې کړلې. ډېره به څنګه المخام شعورونه به ور واچول، علتونه به ټمبوسونه جوړ کړي، و به د تلیخوب کې خشته کړل، نو به دا ورته به اور ویل کو، دا بیا ټینګول د اور سره. د پکتیا مشهور شاعر حکیم جان فریادي هم د اورونو خبره کوي او دی دې اورونو ته بلنډې وایي. دلته به د خلکو بلنډې کېښوي، اورونه به بال کړل، چراغ به هلته غوزي غویړ وو، لمنځ یې غویړه وي، چراغ ډېر وو، د بلنډې به کېښوي، په هر کور به بلنډې وي، ټولو کلو کې به بلنډې وي. ماشومان به کور په کور ګرځېدل او په یوه خوله به یې دا دعاوې کولې: کور یې آباد کړې، میله یې زرغونه کړې، زړه حاجت یې پوره کړې. احمد ته ښه زوی ورکړې چې په غولې ورته جوړي، مستو کټه وغوړي. دومره روپۍ ورکړې لکه یې پورې غره څېړې، اوس بر وچوي روپۍ. د اریوب ولسوالۍ قومي مشر محمد انور صدیقي وایي:
پورته سترګې غړولې کور بې ارزیابي کولو چې دغه کور کې مثاله پلونی واده نه لري یا پلونی اولاد نه لري یا مسافر لري مسافر یې تللی دی نو ما رقم به بس هغه بشکا به ویله یا به داسې واخ و چې خلیفه به ځان سره ملګری کړ ډول به ویلو نو غاږ به کولو یو به دوا کولې د نورې به امین ورسوي لکه مثال هغو به چې ځوان سړی لرلو کور کې چې خدای پلاني ته واده ورکړي ټولو به چې امین بیا به یې که واده لرلو چې زوی به نه لرلو ورته به چې خدای پلاني ته زوی ورکړي چې امین بیا به که مسافر به لرلو دا دوا به کوله یوه کس به ووایي چې خدای مسافر پلانی په خیر وولي ټولو به چې امین منګولې حلالو ډاکې کې امین په مخ یې رڼا کې امین نو بیا دغه دعاګانې به چې خلاص شوې بیا به یې خیر کې ورته چې خدای ګړي کې اوبه واچي ما کې یعنې ګړیو کې اوبه واچي ما کې که نه یعنې ګړي تان لري بیا به دغه نه وروسته بیا دا خبره به مونږ کوله چې پلاني شخ بریتونه اوس بر واچوي لوټونه که نه نو هغه سړي د کور مشر یا هغه کور کې چې پیدل به چېرې پلاني نه کار کېږي هغه نوم به یې خسته چې پلاني شخ بریتونه اوس بر واچوي لوټونه د دعاګانو ترڅنګ به یې داسې تمثیل هم کاوه چې خلک وخندوي د ښځو کوم وخت چې دي په روړې یو چې یو نیم کال بو موږ سره داسې و په دا ډالې کې چې دا شولې به ننه د خېټې کې ټټر کې ومنډلې که نه نو چې بیا به چې کوم کور ته پنځدسي ټولونې دې پوره ویړغلو نو دغه مو د کدو یو طرف مخالي کړی و کدو چې دی د پخونې شی امان غوښه متنه لرې کړې وه دا کدو کې مو سرویه کړي وو غوښونه مات کې جوړ کړي وو لاتا مات کې چولې وه یو کس به دغه مسول مخ ته د څېرې دې پوره چولې وه پاسه بیم چې کوچ خیلی ونته یو یا لنګیت شي ته نه ویل چې ونیولی شي چې دا ما ځان سره بولو یعنې دغه ته به مو چې موږ پنګیرا کړي نو دا مو ځان سره بولو کورو ته مو ګرځولو ټینګي نه مو ډوله ویلو پس دا به چې کوم کور ته ورننوتو وړکې جنکۍ به ډورېدل دعاګانې ما ورته کولې او دغه سړي به ټوکې ډرامې کولې بس کور والا مو متوجه کول چې موږ ته پیسې یا وړه یا غلط شروع کړي بس چې بیا مو دا خېټې ته پر ډبه یا ورته ویلو ډونګونې چې به خوږېدو نه ټوله پرولو نه به دا ناز ټټر ډاک و بس چې دا نخریب دې ورته کولې په دغه چال هنر به مو تمثیل مو ورته کولو بس په دغه چال هنر پیسې ته نه ټولولې دا شپه به د هلکانو په سندرو دعاګانو او ډولکیو تر ډیره سندریزه وه وروسته به هلکانو یو کور ټاکلی و او یوې مشرې ښځې به ورته خواړه پخول او د ساتیرې لپاره به یې یو کلک پاستی ورته په تبې پوخ کړ منځ به یې سوری کړ په یوه مزي به یې راځوړند کړ هر کس به د یو بل خولې ته وراچوو تکړه کس هغه و چې له دې پاستې یې مړې کړې وای بریک یو کلاک نغان پوخ شو کوک نه به وتاوي اخی بیا مزه واچولو تیرو کې بیا کړای کو چاپیره به د وړکي چاپیره داسې ته ناکېنه سړی بل ته بیا ټیل ویلو ټاک به وکړه غوښونه به ولګېدل شنډې به ولګېدې وینې به شوې چارجه چې هغه ته نه وکړه مړې ته نه وکړه تکړه دی یو بل ته به داسې ټیل ویلو تمامه شپه یې پندونې تېره کړله خبریال عثمان غني د پنځلسي خپله خاطره داسې را سره شریکوي هغه وخت چې مو وړه وو نو کله به چې د پنځلسي شپه راغله نږدې به شوه نو مو به بیا د ورځې په جریان کې د ټول د کلي ملګري سره روان کړل او خبره مو سره وکړه چې مثلا بېګا ته خو د پنځلسي شپه ده نو پنځلسی به کوو او کلي ما مشخص کړل چې مثلا په دې کلي کې د موږ کلي کې هغه کلي ته به هم څو هغه ته به هم څو نو په دغو ملګرو کې بیا ځینې ډېر مشهور ملګري وو چې هغو کې مثلا یو د ګنجي په نامه او ګنجي په نامه داسې یو کس و چې هغه به هر څه کولی شول هم به دعاوې کولی شوې هم به سندرې ویلی شوې او هم به ګډېدلی شو هم به ډول ویلی شو خو دا شپه یوازې د هلکانو شپه نه وه
نجونو به دا شپه داسې په خوښۍ لمانځله چې ټول کلی به ورسره سندریز او شپه به له رنګ و شرنګ مالامال وه. پیغلې به مازدیګر د کلي په ګودر کې سره راغونډې شوې او د یوې مشرې ښځې کور به یې وټاکه چې د دوی پالنه وکړي. هرې پیغلې به له ځان سره غوړي، وړه، بوره او نور سامان راوړ. له دریه سره به سندرې پیل شوې، د خنداګانو او سندرو شور به و. بیا به د دوی یوه عجیبه لوبه پیل شوه. یوې پیغلې به له ځانه بوډۍ جوړه کړه، بلې به د هلک جامې واغوستې او په کوټه کې به اوږد وغځېد لکه سخت ناروغ چې وي. دا هلک به یې مومن باله. د مومن په خوا کې به یې تاو کړی ټیکری یا له ټیکري جوړه شوې رسۍ کېښوده. د مومن سره به بوډۍ کېناسته او پرې ژړل به یې. نوره پیغلې چې له کوټې به وتلې وې، له دریا او دې سندرې سره به کوټې ته راننوتې. وا د مومن مورې، سره تړلې سترګې تورې، مومن چې ناروغ و، مومن اوس څنګه دی؟ د مومن مور بوډۍ به له دې سره په ژړا وویل: 2 شلې مې مومن زوی ته پخې وې چې څنګه یې پرتې وې، یوه یې وخوړه، بله پیشو ترېنه یوړه. پیغلو به چې د مومن مور په ژړا ولیده، دریا به یې کېښوده. له مومن به چاپېره کېناستې او له بوډۍ سره به دوی هم په ژړا شوې. مومن به سر راپورته کړ، هرې پیغلې ته به یې وکتل، په خوا کې ایښې له ټیکري جوړې رسۍ ته به یې لاس کړ او له دې سره به ټولو نجونو منډې کړې. مومن به چې هره پیغله ونیوه، نو هماغه پیغله به د ده ناوې وه. د ناوې له جوړولو وړاندې به یو ځل ټولې نجونه د بام سر ته وختې. د بام په سر به پیغلو په ښکلي اواز دا سندره پیل کړه: چرګ غاګ، چرګ غاګ د سلیمي بام په سرونه، له خوبه پاڅه، خوبه بیا وکړې مینه. خاموشه شپه به ورسره سندریزه شوه. د کلي خلک به راویښ شول. د نیمې شپې له دې خوندورې سندرې به یې خوند اخیسته. له دې وروسته هغه پیغله چې مومن به راګیره کړې وه، د نجونو په بدرګه به د کلي چینې یا ګودر ته لاړه او هلته به نجونو په سړو اوبو ولمبوله. دې پیغلې به بیا تر هغو خبرې نه کولې چې تر څو خپل ځای ته نه وای رسېدلې. که خبرې به یې وکړې، بیرته به بیا لمبول کېده. کله کله به داسې هم کېدل چې ځینو شوخو نجونو به ناوې دې ته مجبوروله چې خبرې وکړي. ناوې به چې له ګودر روانه شوه، یوه پیغله چې د رڼو اوبو منګی به یې پر سر و، له ناوې به مخکې روانه شوه. د سندرو او دریا په بدرګه به تر خپل ځایه راغله. له ناوې به یې ښکلې جامې واغوستې، ښه به یې سینګار کړه، بیا به یې مخې ته ورته د اوبو ډک منګی کېښود. هرې پیغلې به منګي ته خپله ګوتمې واچوله او د پال نیولو په زړه پورې لوبه به پیل شوه او داسې سندرې به یې ورته کولې: پورې وورې پاڼ، پکې ایښی سرکی قرآن، لاس کړه بیبي لاس کړه، له منګي نه ګوته واخله. ناوې به منګي ته لاس کړو، د هر چا ګوتمه به چې راووته، نو دا په دې معنا وه چې دې پیغلې ته به خدای دینداره او ملا میړه ورکوي. بیا به پیغلو په ګډه دا سندره شروع کړه: د بوزو بوزخانه، پکې سرو زرو دانه، لاس کړه بیبي لاس کړه، له منګي نه ګوته واخله. ناوې به چې د چا ګوته راواخیسته، دا په دې معنا وه چې د دې پیغلې به مالداره میړه په نصیب شي. بیا به یې دا سندرې ویلې: چاودې چاودې پښې، یو من خاورې ورپسې، پاس اسمان کې ټانګ شو، کوز شین په تیر پلان شو، لاس کړه بیبي لاس کړه، له منګي نه ګوته واخله. له دې سره به چې ناوې د کوم نجلۍ ګوته راوویسته، معنا به یې دا وه چې میړه به یې مزدورکار او یا بدرنګه وي. د هرې ګوتمې له راوتو سره به چیغې، خندا او د دریا ډنګا شوه. په همدې ډول به تر ډېره دا لوبه روانه وه، تر څو په ګړي کې به د ټولو نجونو ګوتې ختمې شوې. بیا به هرې پیغلې له منګي په لاس کې لږې اوبه رااخیستې او د ټیکري په پیڅه کې به یې ګنډه کړې. له دې لوبو وروسته به بوډۍ ورته چای، شلې، غړي او نور پاخه کړي خواړه راوړل. پیغلو به چې ځانونه ښه ماړه کړل، نورې به ویدې شوې. سهار به چې هره پیغله له خوبه راویښه شوه، له هر څه مخکې به یې د ټیکري پیڅه خلاصوله چې اوس به له اوبو وچه شوې وه. که په پیڅه کې به سپین ویښته پیدا شو، نو خوشحاله به شوه چې ګنې ورور به یې تر ډېره ژوندی وي او زړښت ته به رسېږي، او که به یې تور ویښته وموند، زړه به یې تر پښو تیر شو چې ګنې ورور به یې ځوانې مرګ شي. نن دا دود یوازې د ښې شپې په نوم پاتې دی.
ځینې کورنۍ پکې ښه خواړه پخوي او یوه کاسه د کلي جومات ته هم باسي، خو هغه پخوانی شور، هغه ګډې سندرې او هغه خوشحالي یوازې د کیسو او افسانو برخه پاتې ده.